ولسمشر محمد اشرف غني ولې ننګرهار ته لاړ؟ هلته یې څه کار و، څه یې وکړل او د وینا پر مهال یې خلکو ته څه ویل، دا هر څه راسره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غني څو شېبې وړاندې د لوړ پوړې پلاوي په مشرۍ د ننګرهار ولایت هسکې مینې ولسوالۍ جودري سیمې قربانیانو سره د غمرازۍ او خواخوږۍ په پار ته ورسېد. ولسمشر غني په داسې مهال هسکې مینې ولسوالۍ ته راغلی چې تېره ورځ د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د رئیسانو کمیټې په غونډه کې د عمومي غونډو د ایجنډا ټاکلو سربیره له حکومته وغوښتل تر څو د ننګرهار ولایت د پرونۍ پیښې په مناسبت نن ملي ماتم اعلان کړي. مسلم یار زیاتوي په غونډه کې د ولسمشر غني څخه هم وغوښتل تر څو د شهیدانو وینو ته د درناوي لپاره د نن د مجلس پلاوی د قربانیانو کورنیو سره د غم شریکۍ په موخه ننګرهار ولایت ته سفر وکړي. خو نن ولسمشر غني په خپله د فضل هادي مسلم یار په شتون کې د نورو حکومتي چارواکو سره ننګرهار ولایت ته تللی او د یوې غونډې په ترڅ کې به د قربانیانو کورنیو ته د فاتحې مراسم وړاندې کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر دغه بوږنوونکې تروریستي پیښې په لومړۍ ورځ سخته خواشیني ښودلې وه. د مړي یاد برید په سختو ټکه غندلی و. ولسمشر غني وایي طالبان چې هم په خپله خونړي او تروریستي بریدونه ترسره کوي او هم یې د داعش په ګډون نورو تروریستي ډلو او ګروپونو ته د ترور، وحشت، بریدونو او جنایتونو زمینه برابره کړي. د خدای قانون او خلکو پر وړاندې مسؤل دي. باید وویل شي چې پرون د ننګرهار والي په لارښوونه د یادې پیښو قربانیانو سره 8.5 میلیونه افغانۍ مرسته هم وشوه. باید په یاد وي چې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.